په مزار شریف ښار کې د ګلانو د نیالګیو ایښودلو موسم په را رسېدو سره د یادو نیالګیو د پلورونکو کاروبار هم غوړېدلی. دغه کس د ګلانو د نیالګیو یو تن پلورونکی دی چې څه باندې 10 کاله کېږي دغه کاروبار کوي. دی وایي چې د پسرلي موسم په راتګ سره د زینتي نیالګیو پیرلو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده چې ورسره د دوی کاروبار هم غوړېدلی دی. بهترین فصل ما قرار داریم که فصل بهار شروع میشه. شور اشتیاق مردم هم خوشبختانه زیاد است، چون به خاطر که شروع سال می باشه و بیشتر مشتری ها به دنبال گلای فصلی میگیرن یا هم گلای بوته‌ای میگیرن. معمولا ما همیشه داریم و بیشتر خانوادهایی که میان به دنبال گلای درختی است، مثل گل کنری است و گل گلاب است و یا گل مرسل است و این گلها. نوموړی زیاتوي چې په دغه فارم کې څه باندې 200 ډوله د ګلانو نیالګي شتون لري چې په دې سره هڅه کوي څو د هیواد په سمسورتیا کې فعاله ونډه واخلي. در حدود اضافه تر از 290 گل موجود است و اضافه تر از 4 تا 5000 گلدان گل. د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي موسم په رانږدې کېدو سره د زینتي نیالګیو او ګلانو پیر او پلور زیاتیږي چې دا لړۍ د هیواد په سمسورتیا کې اغیزمن رول لوبولی شي.